نن به دا زده کړو چې څرنګه کولی شو ګوګل میپ ته خپل کور یا دفتر اضافه کړو. نو راځو د ګوګل میپ اپلیکیشن را خلاصوو او تاسې به یې د سټلایټ لایر ته واړوئ، کوم چې تاسې په ویډیو کې وینئ همدې حالت ته به یې واړوئ. په مختلفو طریقو موږ کولی شو چې یو دفتر، کور یا هر څه چې وغواړو په ګوګل میپ کې اضافه کولی شو. اسانه طریقه دا ده چې هر ځای چې تاسو غواړئ هماغسې را نږدې کړئ، په هماغه ځای باندې د 2 ثانیو لپاره ګوته ونیسئ، نو همدا مینو به ښکاره شي. ورپسې به په اډ ا میسینګ پلیس باندې کلیک وکړئ. په دې ځای کې به تاسې د هماغه ځای نوم، کټګوري یا ډول او ادرس حتمي ورکوئ. ځینې نور معلومات لکه موبایل شمېره او ساعتونه هم ورکولی شئ. د مثال په ډول زه راځم د یو دکان نوم پکې اضافه کوم، یو دکان د ادرس یې ماته معلوم ده، زه غواړم هغه نوم یې پکې اضافه کړم تر څو ګوګل میپ کې وښودل شي. نو لومړی راځم نوم یې لیکم، له دې وروسته یې کټګوري یا ډول انتخابوو، مثلا دکان ده، د څه شي دکان ده، مکتب ده، کور ده، چې هر څه وي هماغه به تاسې انتخابوئ، ورته لیکئ به یې. له دې ځای په نقشه کې بیا ځای انتخابولی شئ. د ښه تایید لپاره په دې ځای کې تاسې د هغه نږدې ساحې نوم چې په ګوګل میپ کې شته هماغه نوم ورته ولیکئ. همدارنګه تاسې کولی شئ چې د دفتر یا ښوونځي یا د هر څه د خلاصېدو یا د بندېدو ساعتونه هم ورته وټاکئ. فون نمبر، ویب سایټ که تاسې ولرئ هم دا اضافه کولی شئ، خو حتمي نه دي. همدارنګه کولی شئ عکسونه هم پکې اضافه کړئ، نو عکسونه هم ورکولی شئ د ښه تایید لپاره. له هغه وروسته سبمیټ بټن اوکې کوئ، نو ستاسو غوښتنه د ګوګل میپ مرکز ته لیږل کیږي، هغه یې له کتلو وروسته تاییدوي، نو په 5 یا 10 دقیقو کې ستاسې دغه ځای چې دی اضافه کیږي او تاسې ته د ایمیل له لارې خبرتیا درکول کیږي. له لیک ځنډ وروسته دا دی ماته ایمیل راغی او زموږ تغییرات ومنل شول، نو دا ځای په ګوګل میپ کې اضافه شوی دی. تاسې په تصویر کې لیدلی شئ.